وروره څوک د نیاس خبره اورئ وروره په څه ته راګایېږې سره کم لهجه دې ده زه دې مشر ورور یم او ته د ما سره دا ته را خبرې کوې دا ته را حقونه غواړې دا روان یې خپل ورونه دواړه واپس کړه تاسو خلک در باندې خاندي وروره راشي غرغړې وایي نارې وایي په ویله کې زما حق زما حق حق دی د غم حق دی د ما سره پاتې شو خو د دا ځای کړی یم سم درته وایم مک راکړه چې بابا مړ وخت په اول ورځ به دې حق راجله کولی زه خپل حق غواړم کار راکمې زه درځه غواړم ته خپل حرکتونه سم که چال چلند دې سم که بیا زه در کوم ته څه رقم ګایېږې زه ستا مشر ورور یم د پلار په درجه کې دیم او ته راسې د ما سره په کمه درجه ګایېږې ته که زه په کمه دندو اخته هغه زما کار دی که زه رقم ګایېږم زه خپل حق غواړم زه پوه شوم چې پر کومه لار استعمالوم هغه زما کار دی هغه ستا بیا یو کار هم دا تر حق نه میلاویږي د څو پر نه یې سم سوی د څو پر خپل حرکتونه نه سم کړي دا ساته زه تا حق نه در کوم هغه زما کار دی زه کار حرکت کوم هر شی کوم زه خپل حق درځه غواړم زه له تاسو څنګه اخلم او اوس بیا ما تاسو سره ګور ولاړ څه څه کوئ څه کوئ چې هغه وکړه شرابه ها چی شي دی کوم کار شته غوښتې هغه کار وسو چی شو وسو نن زرداد عثمان تر غاړو سره نیولي وو زه ورته ولاړ وم چاپېړه یې سره کش کړی وې بس خو ما دغه ځای د خدای غوښتې چې دوی کله سره اخته شي دا دوه ورونه چې په مابینځ کې ما او تا د دوی څخه پیدا واخلو بس هغه کار دې وشو نو چې کوم کار ما د الله څخه غوښتی بس اوس یې پیدا زما او ستا ده غم یې مه کوه ښه شراب خانه زه اوس کوم کار وکړم ته دی کار وکړه ما چې تا ته کومې خبرې در ښوولې دي ته ورشه زرداد له او زرداد ته هغه مندلس وکړه زه به عثمان له ورشمه عثمان ته به هغه مندلس وکړمه او ور دوی راوښه دوی چیرې یاره عثمان په کور کې دی زرداد لاړی د ځمکې خواته ته دی کار وکړه ته په زرداد پسې ځمکې له ورشه زه په عثمان پسې کور ته ورشم ته خپل کار وباسه زه به خپل کار وباسم صحیح دی ټیک دی یاره عثمان په دا کلي کې شاوخوا وازه ده چې دا د عثمان دا کشر ورور نه دی زرداد دا و تا ته ډېر چپه او رسته ګایېږي ستا هېڅ قدر و عزت نه کوي ګه ستا د مشرتوب یو خیال نه ساتي ستا درجه چې ده هغه خو د پلار ده دی ولې تا سره دی کوي والله زه پخپله ډېر شراب خانه په پریشانه یم دا زما د کشر ورور باندې بیخي لهجه یې ډېره چپه ده دا نه وایي دا زما مشر ورور دی حالانکې مشر ورور د پلار درجه لري مګر دی داسې بدتمیزي د ما سره ګایېږي سر نه پخلا چې ده مطلب څه شي یار عثمانه زه به یو خبره درته وکړم زما در باندې وسیله ده دا ستا کشر ورور نه دی دا ستا و جایداد اړولي دي دا ستا جایداد نه دی دا دی پر خپل نامه د څه اړوي او دا اسان یې اړوي جایداد بیا په جایداد کې شته څه شي یو څو توکانه دي یو دا کور دی دا مځکه ده دا تر اسانه توړې ده چې د زما جایداد اړولی دی زما په خپل نامه اړوي دی لګیا دی دی دا کار در سره کوي دا جایداد دی پر خپل نامه د څه اړوي ته دی کار وکړه هو یاره د ده لهجې څه ماته دغه ته راښکاره کېږي دی روزانه دا بدتمیزي کوي د ما سره ته ما خیال دا جایداد ته اړولې ده چې دا دا جایداد زه د ورور مشر ورور زه په خپل نامه واړوم عثمانه دی په دغه کار پسې دی چې دی دا ستا جایداد خپل نامه ته د څه اړوي ته دی کار وکړه زما یو ډېر غټ وکیل شناخته دی زه به د هغه سره خبره وکړم چې ما په کم ساعت هله ټلیفون در وکړئ هغه زلی به ته ځان را ورسوې دا د ده جایداد به زه ګرده ټوټل ستا پر نامه در واړوم ښه هو غټ وکیل دې شناخته دی هو غټ وکیل مې شناخته دی بس ته دی وکړه شراب خانه په ته د غټ وکیل سره خبره وکړه چې خبره دې سره وکړه چې هر ځای دې زه وغوښتم زه به هلته درسم د کور د مځکې او د جایداد کاغذان به هم در واخلم هلته به درسم بس هلته به مجلس دا وکیل سره وکړو د دا وروره سره به خلاص کړي بعد د 2 منټ کار دی دا ما دې رالی ګوته دې ولګوله خیر خیرات د جایداد ګرده ستا نامه ته واوښت دا ولاړم اوس ځای کوه دا خو ما ته اول ورځ معلومه وه چې دا زما مشر ورور نه دی دا زما دشمن دی د ده ګرده سوچ زما پر جایداد باندې د دې له ما زما جایداد قبضه کوي و زرداد خانه دا ستا ورور نه ستا دشمن دی ته غم مه کوه زما یو ډېر غټ وکیل شناخته دی زه به د هغه سره خبره وکړم زه به تا د ټلیفون در وکړم چې زه دې چیرې وغواړم ته به هلته راسې بس بېغمه څه چې ته ما ته چیرې ټلیفون راوکړې زه هغه ځای له درځم زه به د هغه وکیل په ذریعه ستا د ورور جایداد ټول ستا پر نامه کړم ته غم مه کوه بس صحیح د ټیکس کور به دا کم کار چې ما غوښتی هغه مې دا دی در سره وکړي ستوی د 2 ورونو جایداد ما او د کوچني ورور
قرار مې پر خپل نامه د سره واړوئ. ستوی د دوو ګوته موږ پر دغه کاغذ باندې د څه ولګوله. ما چې کوم کار د تاسو سره کاوه هغه مې دا دی در سره وکړي. افغانه دا دې ډېر غلط کار وکړي د ستا د وروره سره. زما د ورور د مابین دا جنجال پیدا کړي او پیدا ته یې واخیستله نو ته به در کومه ځای ولاړ شي دا دا کوچنی ورور به زما د ورور څخه خلاص شي. وروره دی ځنګلله مې راوړي یاست چې دلته د بنده ذات بوی نسته، دلته خالي لیوان دي، یوه ګنټه باد نه دی، ستوی غوښې به هم څوک نه کي پیدا. ته به اوس راولاړېږې ما او په ورور به راځې، ته یې واره د دې ځایه سره راوځئ بیا په ما او په ورور پسې راسئ. یوه ګنټه بعد دې غوښې په خدای که څوک پیدا کړي. درځه وروره، قرار درځه وروره، دوی دې واره ځانونه خلاص کړي، بیا دوی د جایداد دعوه کوي. جایداد دې ولاړئ، جایداد ما او خپل کوچني ورور په نامه واړوئ، د هلته به ته لیوان خوري. اوس ولاړو مرده صاحب. راځه. وروره ما معاف کړه، زه په دې نه وم خبر چې دا خر به له موږ دونه غلطه پیدا کړي. زما ستا د ورور په میان کې دی شی راوکړي چې اوس یې په ځان اریان کړو. وروره ما څه ډېره غټه غلطي وسوه چې مشر ورور د پلار په درجه کې دی. وروره بس ما معاف کړه. یا زویه زما هم غلطي ده، خالي ستا نه ده. ما دا پردي خلکو په خوله څنګه وکړو چې تا سره په خپله کښېنستلی په پیار په محبت مې سمجاو کړی وی، جایداد یې په اور پسې نن به دغه ورځ ما نه کتله. پردي شیطانان ما او ستا په مابین کې نن دا د کار واخیستي دی روان شو. ولې دا زما او ستا خپله غلطي ده. دوه ورونه په مابین کې په خپله سره کښېني، درېیم سړی مابین له نه راولي. بس وروره زه څه درته وایم. ای وروره څوک ته نه یاست؟ دا ویډیو صرف د هغه خلکو د هغه وړون دپاره ده چې په خپله منځ کې نور کښېنوي او هغه دارنګه فایده ځنې واخلي. پکار دی چې یو د بل ورور عزت وکړي، احترام یې وکړي، هره کیسه چې په خپل کور کې حل کړي دا میسیج سره شیر کړي.